که په ژوند کې خفه وې، غمونو او مشکلاتو راګیر کړی وې، ډېر ځورېدلی وې، همیشه خفه او جګرخون ناست وې، پوهېږې ته ځان سره ظلم کړې، یعنې په ځان باندې ظلم کې. که ته خفه ناست وې، ته ځان سره دا ظلم کړی. لومړی دا چې تا د عمر نه برکت تللی ده، بل دا چې تا د وجود نه سلامتیا تللی ده، روغ صحت نور نه لري، ځکه غمونه د ټولو مشکلاتو مور ده. دا خبره ډاکټر کړي، زه یې نه کړم. او بله دا چې د تا په زړه کې به سکون او ارامه شنه وي. اوس زه درته د حضرت علي رضی الله عنه خبره کړم، ته یې په دواړه غوږونو واوره، که تاوان دې پکې و عملي کوه یې مه. ګوره، حضرت علي رضی الله عنه وایي زه چې کله ژوند کومه د الله تعالی په امید باندې کوم، کوم کار چې غواړم د الله څخه مو امید دا وي چې ښه وي، که وشول خو د الله فضل دی وبشي، او که ونه شولو ما به د ژوند یو څو شېبې تېرې کړې وي. اوس دغه د ژوند شېبې خو تېرېږي، که په خوشحالۍ باندې تېرې کې تېرېږي، او که په خفګان باندې هم تېرې کړې تېرېږي. منم غمونو به راګیر کړی وي، منم مشکلاتو به راګیر کړی وي. ګوره، ته ځان الله سبحانه وتعالی ته وسپاره، ورشه د الله تعالی په دربار کې لاس پورته کوه، ووایه چې الله ته خو مې ګورې، الله ته خو مې د مات او زخمي زړه ګورې، الله ته خو مې د غمونو ډک زړه ګورې، الله ته زما مشکلات حل کړې. بیا یې ته ګوره چې څنګه یې الله سبحانه وتعالی حل کوي. السلام علیکم.